بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلو نوم. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Hi dear viewers, hope you all be happy, healthy and rest well. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ تېره ورځ کې د کتاب معرفي وکړه، نن به د کتاب لومړنی درس په مفصل شکل سره تدریس کیږي. تاسې څخه بیا هم هیله کوم چې خپل کتابونه او کتابچې او قلمونه له ځان سره ولرئ. کوم څه چې دلته درته سخت وي هغه در سره یادداشت کړئ، نوټ یې کړئ، او کوم څه چې په کتاب کې دی هماغه کتاب ته وګورئ او تر پای پورې درس را سره تعقیب کړئ. هیله ده را سره ستړي نه شئ او زغم مو پای ته ونه رسېږي. قدرمنو لیدونکو راځو خپل درس ته، او نن د لیټس ګو ون کتاب لومړنی لیکچر په مفصل شکل سره وایو. راځو درس ته خپل کتاب راواخلئ او کتاب ته د کتاب لومړنۍ صفحې ته وګورئ، او وایس یا لیسنینګ چې د هغو دلته پلي کېږي له ویډیو څخه تاسې به هممهاله هماغه لیسنینګ ورسره تکراروئ. راځئ کتاب راواخلئ. کتاب په اول سر کې د کتاب عنوان چې ده ورته وګورئ. اول صفحه پرې چې نه راتېر سي دومې صفحه یعنې دوهمه شماره لومړنی درس شروع کېږي. Let's remember راځئ چې را په یاد یې کړو، یا راځئ چې په یاد یې راوړو، دواړه صحیح راځي. لیټس راځئ، ریممبر چې را په یاد یې کړو. ای برخ ته راسئ. ای لیسن غوږ ونیسئ، لیسن غوږ ونیسئ. پوینټ اشاره وکړئ، پوینټ اشاره وکړئ. and sing او आवाज وایاست، and sing او आवाज وایاست. اوس قدرمنو اولیدونکو تاسې غوږ ورته ونیسئ او کوم څه چې دلته پلي کېږي هماغه ته غوږ ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 2. Let's remember. A. Listen, point, and sing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O, W, X, Y, Z. Yes! قدرمنو لیدونکو دا و د اولې صفحې د انګلیسي ژبې توري چې موږ تاسې مخکې د توري معرفي کړي وو چې د انګلیسي ژبه ټول شپږ ستوري لري. شپږ ستوري په دریو برخو تقسیم شوي دي: واویل، نیمه سیمي واویل، کانسونانټ یعنې غږ لرونکي، نیمه غږ لرونکي او بې غږه. درې رقمه توري موږ تاسې ویلي وو. اوس دغه توري په کتاب کې ماته وویل شول، زه هم وایم او له ما سره یې تکرار کړئ چې ښه مو زده سي. غوږ ورته ونیسئ او را سره تکرار یې کړئ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. رقم چې موږ تاسې کولی شو تلفظ یې کړو. په انګلیسي کې موږ تاسې دوه ډوله مشهورې لهجې لرو، دوه ډوله مشهورې اکسنټ یا لهجې لرو چې یو برټش ده، یو امریکن ده. هر یو چې په ژبه برابر یې، هر یو چې دلخوا یې درته، هر یو چې مو خوښه یې هماغه ځان لپاره جوړه کړئ. لکه مثلا په انګلیسي کې ځینې توري جا جي، جا جي، کا کې، کا کې، زایټ زی، زایټ زی. هر یو چې تاسې کولی شئ ووایاست. اوس راځو دوهمې صفحې ته. د په کتاب کې چې دا دریمه شماره وکړل شوې ده، مګر موږ تاسې د درس دوهمه صفحه ده ورته وګورئ. په دوهمه صفحه کې د بي برخه ده. غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 3. B. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
قدرمن لیدونکو راځو دوهمې صفحې ته. دوهمه صفحه کې موږ تاسې عنوان وویل چې لیټس کاونټ، راځئ چې حساب یې کړو. لیټس کاونټ، راځئ چې حساب یې کړو. دلته د انګلیسي ژبې حساب د له 1 څخه تر 10 پورې تاسې له کمپیوټر څخه واورېده. اوس به یې زه تکراروم، زه به وایم او تاسې به یې راسره تکراروئ. له 1 څخه تر 10 پورې. 1 یو، 2 دوه، 3 درې، نه به وایئ چې 3 بل شي ته وایي، ونې ته وایي 3 4 نه به وایئ چې 4 څلور، 5 پنځه، 6 شپږ، 7 اووه، 8 اته، 9 نهه، 10 لس. دغه حساب و تر 10 پورې. تاسو کتاب کې ورته کتلای شئ تر 10 پورې کوم حساب چې لیکل شوی دی هماغه له ځان سره نوټ کړئ، ځان سره تکرار کړئ تر څو مو ښه په ذهن کې پاتې شي. راځو بلې برخې سره سی برخې ته وایي. سی برخې عنوان ته راسئ، هغه به هم له کمپیوټر څخه واورئ، ورپسې تکرار کړئ. دوهم ځل بیا زه درته وایم او پښتو ژباړې سره ورته غوږ شئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 3. C. Ask and answer. What can you do? I can walk. What can you do? I can run. What can you do? I can jump. What can you do? I can dance. تر سی برخه په کمپیوټر کې وویل چې تاسې ورسره تکرار کړل. اوس دا برخه زه ژباړم او له ما سره یې تکرار هم کړئ. سی برخې ته راسئ، کتاب کې سی برخې ته وګورئ. عنوان یې دی ask and answer. پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. ask پوښتنې کولو ته وایي، and او answer جواب ورکړي. دوه نفره خپل همصنفي یا مثلا بل څوک در سره یي په هغو سره وغږېږي، یو به پوښتنه کوي بل به ځواب ورکوي. راځئ اول اکټ چویس ما تاسې معرفي کړي وو، جیني وو، کیټ وو، په کتاب په صفحه کې په اول صفحه کې معرفي شوي وو. هغه اکټ چویس یا اداکاران دلته خپل رول لوبوي. تاسې هم همدغه رقم د دوی په شان باندې رول ولوبوئ. اول جیني دی یا مثلا هر یوه وسیله نجلۍ پوښتنه کوي وایي what can you do؟ تاسو څه شی کولی شئ؟ what can you do؟ ته څه کولی شئ یا تاسې څه کولی شئ؟ هغه بله نجلۍ په جواب کې ورته وایي زه can walk. زه کولی شم قدم ووهم. زه کولی شم walk چې قدم ووهم. هلک پوښتنه کوي جواب ورکوي I can run. زه کولی شم منډې ووهم. زه کولی شم منډې ووهم. بله نجلۍ جواب ورکوي I can jump. زه کولی شم جامپ ووهم یا ټوپ ووهم. زه کولی شم ټوپ ووهم. بله نجلۍ جواب ورکوي زه کولی شم ډانس چې اتڼ وکړم. موږ تاسې پښتو کې سوچه پښتو کې اتڼ ورته وایي. زه کولی شم چې اتڼ وکړم. دا وه دوهمه صفحه. قدرمن لیدونکو د موږ د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته ورسېدو. هیله ده دغه درس چې یو څه اخذ کړی وي او کوم شیان چې مهم وو هغه مو ځان سره نوټ کړي وي او یو شی مو ځینې زده کړي وي. دا درس له ځانه له ذهنه مه باسئ او ځان سره همیشه تکرار کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.